په بلخ ولایت کې د وطني جواهراتو بازار غوړېدلی دی. هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د راتګ له زیاتېدو سره له ډبرو جوړ شویو قیمتي توکو د پلور بازار ښه شوی دی. یاقوت، زمرود، لاجوار، دقیق هغه نیمه قیمتي ګاڼې دي چې ترې لاسبندي، ګوتمۍ، غاړکۍ، لښتۍ او نور دې ته ورته نور توکي جوړیږي چې نجونې او میرمنې د سینګار لپاره پیري. په مزار شریف کې له یادو ګاڼو د زینتي توکو جوړونکي وایي چې د تیر په پرتله اوس کاروبار خورا ښه شوی او د نجونو لپاره ځانګړي تولیدات یې ښه بازار لري. دوی زیاتوي چې دا مهال هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات شوی او د افغانستان له قیمتي ډبرو د سینګار جوړ شوي توکي زیات خوښوي. کاروبار مثل سابق دکانی که مثلا میشینین امنیتش هست، کسی کار نداره، فروش هست دیگه. گردشگرها خب میاین خرید خودم میکنن و بعضیشون بعض چیزا رو میگیرن. خوب است، بد نیستن. اما زیاد سنگ های یاقوت شیشه‌ای دیگه اصل نیست دیگه. با سنگ حقیقی است. دو چیز استفاده میکنیم. چرا که ما چیزهای زیاد ترکمنی است دیگه. و بس اون که دو نگین استفاده میکنیم. مقیق هم یاقوت چینایی دیگه. زیاد کره است، زیاد چیزا انگشتر است، لکه تو چیزا است دیگه. چیزای ترکمنی. په همدې حال کې د مزار شریف یو شمېر ښاریان له خلکو غواړي چې تر زیات بریده دی د وطن له تولیداتو ګټه واخلي. دوی دغه راز له مسؤلینو هم غوښتنه کوي چې د قیمتي ډبرو کانونه دی په مسلکي ډول وکیندي او د قاچاق مخنیوي کې دی جدیت اختیار کړي. از شهروندای شهر مزار شریف ما خاص توقع ممی است که بیاین یک بار ببینن نسبت به اشیا چیزایی که از خارج وارد میشه در افغانستان چرا از تولیدات وطن خود استفاده نکنیم. بیاین ببینن افغانستان بهترین تولیدات را در سطح کشور داره، چی در بخش جواهرات چی در بخش های دیگه مخصوصا، و بهترین ما سنگای مدنی را داریم که از او دکاندارای عزیز به شکل درست و معیاریش در جواهرات استفاده میکنن و ما میتونیم ببینیم، بخریم و از او از تولیدات داخلی وطن خود استفاده کنیم. امروز آمدیم که امی زمرات، امی جواهرات وطنی که تولیدات داخلی خود ما و شماست، نماده از فرهنگ خود ما و شماست، از اینا یک دیدن بکنیم و در صورتی که قیمت‌هایش مناسب بود و توانمندی خرید داشته باشیم بعد چیزای برای خود ما خریداری بکنیم. در اینجا آمدیم چیزای بسیار مقبول را دیدیم که واقعا بر ما جالب بود و جذاب. تولیدات داخلی خود ما و شماست، باید از این استفاده شود، همه ما و شما از این استفاده بکنیم تا باشه هم تولیدات داخلی رونق پیدا بکنه و هم در بین مردم رواج شود و یک مد شود. و می خاطر آمدیم و چیزای بسیار خوبی را اینجا دیدیم. له دې ټولو سره سره د بلخ د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي او وایي تر زیات بریده د قاچاق مخه نیولې او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې په غیر قانوني ډول افغاني توکي بهر ته صادر کړي. د قیمتي زیوراتو په باره کې دا ویلی سو چې الحمدلله د دې کاروبار ډېر ښه سوی دی او تولید یې ښه سوی دی، خلک ډېر ځینې خوشحاله دي او همدا لاملونه د دې دا دي چې الحمدلله د قاچاق مخه نیول سوې ده بهر ته. یو دا لوی لامل دی او بل دا چې د بهر څخه ډېر سیلانیان راځي. الحمدلله امنیت په افغانستان کې د اسلامي امارت په راتګ سره تأمین دی، نو سیلانیان راځي هغه دلته دغه شی اخلي او بیا ځان سره وړي. نو دغه دوه درې لوی عاملونه دي چې اوس الحمدلله بازارونه یې ډېر ښه سوي دي او خلکو په کاروبار باندې ډېر ښه مثبت اغېز کړی دی او خلک هم خوشحاله دي. هیڅ چاته به دا اجازه ورنه کړه چې دا زموږ تاسې د افغانستان زیورات او دغه قیمتي زیورات د افغانستان څخه بهر په قاچاقي ډول وباسي. هیڅ چاته به دا اجازه ورنه کړه سي. افغانستان او قیمتي ګاڼې زرګونه کاله اوږده مخینه لري او دا ډبرینې ګاڼې په تیر کې هم د بدخشان، پنجشیر، نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو له غرنیزو سیمو څخه راایستل کېدې او د لرغوني تاریخ په اوږدو کې بین النهرین، مصر او هندوستان ته هم لیږدول کېدې.